سلامونه ګران دوستانو، بیا هم بلې ویډیو ته بخیر راغلی. په یوې ویډیو کې زه تاسو دا درښیم چې څنګه د آی جي پي ټي کوټي 4 سایټ څخه د بلاکچین په واسطه خپلې کومې پیسې چې باندې د هغه راوباسم. نو ملګرو ویډیو ته پای پورې وکړئ. ویډیو هم چېرته خوښه ویډیو سره لایک کړئ، چینل ته سره سبسکرایب کړئ. نو ملګرو په نن سبا کې په فیسبوک، په انستګرام، په واتساپ، په یوټیوب کې دا خبر روان دی چې د آی جي پي ټي کوټي 4 سایټ څخه مو کولی شو د بلاکچین په واسطه پیسې وباسم. نو نن ټوله طریقه درته ښیم. ملګرو ګورئ چې په قندهار کې یو نفر پیدا شوی دی چې هغه وایي چې زه د آی جي پي ټي کوټي 4 سایټ څخه د تاسو کوم پیسې چې باندې دی هغه زه د بلاکچین په واسطه باسم. هغه دا خبره کوي چې زه بلاکچین ته یو ایمیل کوم او هغه ته دا وایم چې د نفر پیسې په آی جي پي ټي کوټي 4 کې باندې دي او دا پیسې وباسم. نو هغه پیسې به تاسو ته وباسي. ملګرو ګورئ دا خبره چې دا حقیقت نه لري، ځکه ما په خپل چینل کې د آی جي پي ټي کوټي 4 په اړه یو ویډیو اپلوډ کړی، هغه هم څنګه کولی شو اکاونټ پکې جوړ کړو، ځکه هغه هم ما څخه ملګرو غوښتنه کړې وه چې ته ویډیو پې جوړه کړه څنګه موږ اکاونټ پکې جوړ کړو. نو هغه وخت کې ملګرو ما تاسو ته ویلي چې زه تاسو د اکاونټ جوړولو طریقه درښیم، خو زه تاسو ته وایم چې دې کله تاسو ورته ډیپوزیټ کوئ یا پانګه اچونه پرې کوئ $10 یا $20 داسې پانګه اچونه پرې کوئ چې خپله ګټه ترې اخلئ او پیسې ترلاسه بېرته. نو زیاتره ملګري چې شوي دي چې $10 $500 $300 داسې پانګه اچونه پرې کړې ده چې هغه اوس پکې باندې دی او نه یې څه کولی شي ترې وباسي. چې کله په ویډرا باندې ورته کلیک کوئ او ویډرا کې هلته ورته لیکئ پینډینګ او هغه بیخي نه ورته ویډرا کېږي. څه ده ملګرو، نو هغه کوم نفر چې په قندهار کې ده او هغه وایي چې زه د آی جي پي ټي کوټي 4 سایټ څخه تاسو ته پیسې باسم د بلاکچین په طریقه. بلاکچین ته زه ایمیل کوم او هغه پیسې زه تاسو ته باسم. نو ملګرو زه تاسو ته وایم دا خبره هېڅ حقیقت نه لري. ځکه حقیقت نه لري، ځکه ګوره ملګرو داسې دا آی جي پي ټي کوټي 4 اپلیکیشن ده. نو دا اپلیکیشن خو هر څوک جوړولی سي، یو سایټ خو هر څوک جوړولی سي. زه که چېرته تاسو ته ملګرو داسې یو اپلیکیشن جوړ کړمه او هغه سره زه خپله ټرانسلیټ یا د باینانس اکاونټ ورسره اټچ کړمه، څه ده اکاونټ ورسره اډ کړم، نو تاسو کله چې په هغه اپلیکیشن کې ویب سایټ کې پانګه اچونه کوئ نو هغه به ډایرکټ زما حساب ته راځي او زه له هغه حساب څخه تاسو ته بیرته مثلا که چېرته تاسو $10 پانګه اچونه پکې زه سبا تاسو ته $11 بیرته درکوم. داسې وایي تاسو ګټه. نو چېرې که تاسو کله $500 یا $1000 واچوئ او هغه زه وباسم ما حساب ته راسي زه هغه وباسم تاسو ته هېڅ ګټه نه درکوم ملګرو. نو دا خو زما خپله پیسې سو. اوس د آی جي پي ټي کوټي 4 سایټ هم همدغه ده چې دا یو نفر جوړ کړی یا دوه نفر یا یو څو نفر یو ډله جوړه کړې ده. نو کومې پیسې چې تاسو پکې واچولې هغه یې ترې ایستلې دي یا یې ایسته کړي دي، څه ده ملګرو. نو هغه یې څنګه د بلاکچین په واسطه بیرته ایسته کړي. نو دوی چې دا اپلیکیشن جوړ کړی دی دوی کې دا طریقه کړې ده چې خپل د ټرانسلیټ یا د باینانس اپلیکیشن ورسره وصل کړی ده، د هغه لینک ورسره اډ کړی ده. نو تاسو کوم پانګه اچونې چې ورته کړې دي، کوم پیسې هم چې ورته رالېږلي دي هغه ډایرکټ د هغوی باینانس ته یا ټرانسلیټ ته تللي دي. نو هغه یې څو ورځې تاسو ته ګټه درکوله، بله ګټه چې کله د هغوی ښه پیسې برابر څه هغه یې وایستله، څه ده ملګرو. نو هغه کوم نفر چې وایي چې په قندهار کې زه دا پیسې راباسم نو هغه ټول دروغ دی، حقیقت نه لري. ځکه بلاکچین په واسطه هېڅکله نه کېږي چې دا پیسې وباسي، ځکه نه کېږي ملګرو چې دا بلاکچین سره اول به کونیکټ نه وي، که بیا ورسره کونیکټ یم ورسره ټچ یم نو بلاکچین څنګه کولی شي چې تاسو ته دا معلومات درکړي چې دا پیسې په آی جي پي ټي کې رښتیانۍ ستاسې باندې ده او زه یې تاسو ته درکوم. دا خو نه کېږي ملګرو. بلاکچین ګوره ملګرو، بلاکچین چې ده باینانس چې ده، ټرانسفلیټ چې ده، هره صرافۍ چې ده، هر اپلیکیشن چې ده د بلاکچین په واسطه کنټرولېږي. بلاکچین کوم پیسې چې لېږد رالېږد کېږي موږ تاسو ګوره ملګرو خپلې پیسې په صرافۍ یا بانک کې یو ځای څخه بل ځای ته لېږو. نو بلاکچین همداسې ده چې تاسو کله پیسې ورکړئ له یوه ځای څخه بل ځای ته لېږل کېږي، څه ده. نو اوس دغه اپلیکیشنونه چې جوړوي ټرانسفلیټ، باینانس دا ټول له بلاکچین سره وصل دي. بلاکچین سره وصل دی او بلاکچین په واسطه کېږي چې له یوه ځای څخه بل ځای ته پیسې لېږل کېږي او رالېږل کېږي، څه ده ملګرو. نو که چېرې تاسو هغه بلاکچین ته ایمیل وکړئ او هغه ته ورته ووایئ مثلا په آی جي پي ټي کوټي 4 کې زما دومره پیسې باندې دي دا ماته راوباسه، نو هغه هېڅکله هم دا نه کېږي، ځکه دا ټول دروغ دی، دا ټول هېڅ حقیقت نه لري. نو ملګرو هغه نفر ویلي وو په قندهار کې چې تاسو به ماته د $100 په سر به $10 کمیشن راکوئ، زه به تاسو ته هغه پیسې راباسم. نو ملګرو که چېرې زه تاسو نه دا وایم که چېرې تاسو رښتیانۍ دا باسئ نو تاسو به هغه نفر ته ورسئ، هغه نفر ته به داسې ووایئ چې زه تاسو ته دا $10 کمیشن هغه به درکوم چې تاسو د ما پیسې راوایستلې. نو که چېرې تاسو پیسې راوایستل نو ور یې کړئ، که درته ویل نه یې نو مه یې ورکوئ. نو ګوره ملګرو دې خبرې ته هم ډېر پام وي چې هغه ځان ته بل ایمیل یا بل داسې یو سیسټم جوړ کړی چې کله هغه بلاکچین په واسطه یو ایمیل وکړي نو هغه ایمیل ته چې کله ایمیل ورسي نو هغې څخه بیرته پیغام ورته راسي چې ما تاسو ته $10 در ولېږئ.
داسې نه کېږي ملګرو. ګوره که تاسو چېرته ځئ خپل ډالر راباسئ هغه نفر وایي چې زه یې راباسم ښه ده. تاسې به ځئ هغه نفر ته به ووایئ چې دلته ماته مثلا که $10 دې باندې که $500 باندې دومره کمیشن درکومه تاسو دا ماته راوباسئ. که چېرته ایمیل تاسو راوایست هغه یې راوایست نو تاسو به خپل حساب چک کوئ. که حساب ته هم پیسې ورسېدې نو بعد هغه پیسې ورکوي. که حساب ته هم پیسې ونه رسېدې پیسې به نه ورکوي ملګرو. دا به ورسره اول ځل ورسره وایئ. تاسو به هېچا ته هم کمیشن نه ورکوئ. ښه ده ملګرو. نو ملګرو دا طریقه وه د GPT-4 څخه د پیسو ایستلو طریقه. خو زه تاسو ته وایم ملګرو چې دا طریقه نه لري ځکه کوم نفر هم چې دا خبره کوي نو تاسو ورسئ ورسره وغږیږئ. که چېرته ووایاست نه زما هم څو پیسې باندې دي زه به هم پرې راوباسمه دا هېڅ حقیقت نه لري ملګرو. دا خو زه اوس هم درته وایم. نو ملګرو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو چېرته خوښ سوی وي ویډیو سره لایک کړئ چینل ته سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. الله په امان مخ ته مو ښه شه.